فکري جګړه درېیمه برخه. مونږ ولې له پامه غورځولې د فکري جګړه کلکه مو نیولې بس یوازې عسکري جګړه. د فکري برید د طریقې او کار میتودونه، د فکري برید د فعالیت لاره او ساحه، زغروال موټرونه، توغندۍ، پرمختللي او عصري الوتکې، څو ټانه توپونه نه دي، بلکې فکري برید له دې ډول جګړو ډیر وژونکی او ویجاړونکی دی. په اصل کې فکري برید د افکارو د خپرېدو په تعقیب د اسلام ضد او انساني ضد افکار دي. د فکري جګړې حقیقت د دیني عقایدو، دیني ارشاداتو په ډګر کې د شکونو رامنځته کول او د دشمنۍ او بې اعتمادي کول او د اسلامي فکر تحریف کول دي. د اسلامي ټولنې خلک او بالاخره دا د اسلامي حقایقو تحریف دی. په حقیقت کې دا هغه وسله ده چې ډیری خلکو یې زیانونو ته پام نه دی کړی. له همدې امله پر اسلامي نړۍ دغه فکري برید یو څرګند حقیقت دی چې غربیان تل پلانونه لري او غواړي هغه شوم اهداف چې په اسلامي هیوادونو کې لري پلي کړي. له همدې امله اسلامي هیوادونه باید د ځوانو مسلمانانو د اسلامي افکارو ساتنې ته ډیره پاملرنه وکړي او هڅه وکړي چې دا مسئله جدي ونیسي او هر څه په ښه توګه مدیریت کړي ترڅو د فکري جګړې له زیانونو څخه په امان کې وي. ځکه فکري جګړه یو ډول خاموشه او بېغږه جګړه ده چې هر څه ژر له منځه وړي او دښمن په یقین سره شپه او ورځ هڅه کوي چې د مسلمانانو د ماتولو لپاره یو کامیاب پلان جوړ کړي او له همدې امله لاندې ټکو ته پاملرنه کوي. مونږ ولې له پامه غورځولې د فکري جګړه کلکه مو نیولې بس. لومړی د اسلام اصلي څهره په بد شکل وړاندې کول. غربي نړۍ تل هڅه کړې ده چې د اسلام حقیقي څهره بدله او تحریف کړي او عام ولس له اسلام څخه کرکه وکړي. دویم، د اسلام په تاریخ کې د شک پیدا کول. لویدیځوال هڅه کوي چې نوي نسل ته د اسلام تاریخ په داسې ډول وپیژني چې نوي نسل له ظلم، وحشت او وینو تویولو پرته د اسلام بل انځور ونه لري. کله چې له یوې خوا د اسلام تاریخ له وینو او وحشت ډک معرفي او له بلې خوا د غرب تاریخ له انسانیته، عقلي، له مینې او دوستۍ څخه ډک وګڼل شي، نو طبیعي ده چې د مسلمانانو نوی نسل به د غربي کلتور ته پام وکړي او په دې صورت کې به خپل ټول اسلامي ارزښتونه له لاسه ورکړي او د وخت په تېرېدو له خپل اسلامي هویت څخه بې برخې شي. دریم، د اسلامي امت په وړاندې د بې اعتمادۍ رامنځته کول. کله چې د ځوان نسل ذهنیت د دین په وړاندې له کرکې او بې باورۍ څخه ډک شي، په طبیعي ډول له دې حالت څخه د خلاصون لاره لټوي او د پاکې او سالمې هوا د تنفس کولو لپاره نوې کړکۍ ته مخه کوي او د دې پاکې او سالمې هوا په لټه کې لویدیځ او د هغې د عیش عشرت په لټه کې کیږي. څلورم، د اسلامي امت پر شخصیتونو تسلط. حقیقت دا دی چې اشغالګر په دې ښه پوهېدلی دي چې د اسلامي امت په عقل او فکر باندې په تسلط سره کولی شي چې امت ونیسي او په ټولو چارو کې یې خپل پیروان وګرځوي. پنځم، د کلتوري ارزښتونو ځای په ځای کول. د فکري جګړې له نظره د اسلامي کلتوري دودونو او رواجونو غوره بدیل دا دی چې مسلمانان اسلامي نومونه، لباس او اسلامي بڼه ولري او خپل عبادت ترسره کړي، خو تجارتي، ټولنیز، اقتصادي، سیاسي او نور حیاتي نظامونه باید د غرب څخه د وارد شوي غربي فلسفې پر بنسټ پلي او جوړ کړي. شپږم، د اسلامي عقایدو او احکامو سپک او اسانه شمیرل. د اسلام د دین د افکارو او عقایدو ګډوډي او تحریف کول او د شرعي احکامو څخه ډډه کول د اسلامي ثقافت، اسلامي کلتور او د مسلمانو ملتونو دودونه له هغو شیانو څخه دي چې غربیان خپلو موخو ته د رسېدو لپاره مرسته کوي. اووم، د اسلامي ادبیات تر سوال لاندې راوستل. غربي رون اندي معمولا له ډله ایزو رسنیو څخه د مسلمانانو د اصولو او اخلاقي ارزښتونو د خرابولو لپاره کار اخلي او په اسلامي ادب باندې برید کوي چې یو له دیني ویاړلو څخه دی او د اسلامي فکر اصول تشکیلوي او دوی غواړي د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د لنډې لارې کار واخلي. اتم، غربیان هڅه کوي چې د ځوانانو او مسلمانانو په ژوند کې د دین، اسلامي فکر، جماعت، مکتب او ټولنې رول کم اهمیته کړي، لکه څنګه چې لویدیځ پوهان د مسیح او کلیسا دین ته ګوري. در دې چې لومړی یې د اسلام دین له سیاسته لرې کړ او بیا یې په بشپړه توګه د اسلامي ژوند له ډګره لرې کوي.
مونږ چې فاتحین د مختلف نم د عصري علومو د مکتبونو او دیني علومو د مرکزونو ترمنځ د فاصلې پیدا کول د دې شیطاني ویرس یو له نورو چلونو څخه دی چې په حقیقت کې که دا طریقه او نظریه پلي شي دوی کولی شي یو څو ارزښتناک او مهم ګامونه خپلو موخو ته نږدې کړي. له همدې امله پر مسلمانانو د غربي نړۍ د فکري برید یوه تر ټولو مهمه کاري نمونه دا ده چې دوی د نړۍ د کنټرول په هڅه کې دي او په دې توګه هڅه کوي هر څه لکه نظامي ځواک، شتمني، تولید، صنعت او پرمختګ یوازې له هغه څخه ترلاسه کړي. په ټولو برخو کې د مسلمانانو اړتیا ده او په دې توګه د ذکر شوو حقایقو او واقعیتونو له مخې د اسلامي خاورې ښځې او نارینه د اسلام او خپل اسلامي خاورې په وړاندې وظیفه لري چې د فکري برید په وړاندې ودرېږي او په سمه توګه ترې ساتنه وکړي او د اسلام دښمنان یې په ګونډو کړل او د هغوی ټولو ناوړو چلونو ته یې منفي ځواب ورکړ او د ناکامۍ زیر یې ورکړ چې په لاندې مسایلو کې اسلامي امت کولی شي د دښمن له دې خطرناکو پلانونو څخه ځان وساتي او خوندي اوسي. بس یوازې عسکري جګړه لومړی د اسلام په افکارو او فکري اصولو پوره او سالم باور. دویم د ټولو دیني احکامو او اسلامي دندو اطاعت له مستحبات څخه تر فرضو پورې. دریم په اسلامي ټولنه کې د هر فرد په وجود کې د وطن دوستۍ د احساس بنسټیز کول. څلورم د اسلامي زده کړو په مسله کې د خالص اسلامي کلتور او سمې او سالمې عقیدې وده. پنځم د ځوانانو فکري وده او په نظامي برخو کې د سترو لاسته راوړنو لپاره د عصري علومو پراختیا. شپږم جعلي سایټونه او حسابونو ته د لاسرسي مخنیوي او انکار لپاره د مجازي ځای اساسي مدیریت او کنټرول. اووم د اسلامي لارښوونو مطالعې ته د ځوانانو هڅول او د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ په لور هڅول. اتم د ځوان نسل د غیر ضروري تحریفاتو مخنیوي او د وخت ضایع کول. نم د ساینس او ټکنالوژي او معلوماتو په برخو کې د تعلیمي چاپیریال رامنځته کول. لسم په ټولو برخو کې د حقایقو د کشف او د اسلامي خاورې د ودې لپاره د مهمو او ژمن استخباراتي څانګو درلودل. یولسم په عصري پوځي تاسیساتو او تنظیمونو سره د اسلامي خاورې د دفاع لپاره د قوي تجربه لرونکي او د اعتماد وړ اردو او ځواک جوړول. ترتیب احمد شعیب، ویان محسن احسان، نشر فکري جوړښت. زمون پر عقیده او کلتور تل کفار یرغل کوي ګرم ساتي مونږ سره تل پټه فرهنګي جګړه ګرم ساتي مونږ سره تل پټه فرهنګي جګړه مونږ ولې له پامه غورځولې د فکري جګړه لکه مونږ ولې بس یوازې عسکر